السلام علیکم. په نارینه‌و کې د بانجپن یا بې اولادۍ یا انفرټیلیټي چې ورته وایي د هغې څه وجوهات دي او هر نارینه له پکار دی چې کم از کم د دې وجوهاتو باره کې ورته علم وي. نو په لومړي نمبر چې په هغې کې کومه وجه ده هغه د اس ټي ډي یعنې سیکشولي ټرانسمیټډ ډیزیز، هغه بیماریانې چې هغه سیکشولي یعنې جنسي تعلق چې څوک ساتي په هغه دوران کې د یو مریض نه صحتمند کس ته منتقل کیږي. په هغې کې یو سیپلس ته، یو ګنوریا ده، آتشک او سوزاک ورته وایي. نو دا یو غټه وجه ده بې اولادۍ په نارینه‌و کې. د دې د وجې پریګننسي پاسبل نه وي چې وشي، خو خوشقسمتي دا ده چې د دې بیمارۍ چې علاج وشي نو دا ټیک کیږي او هغه خلک چې هغه د دې بیمارۍ ښکار وي چې کله انشاءالله ټیک شي نو هغه صاحب اولاد جوړېدی شي. په دویم نمبر باندې پیدایشي په نفس کې یا په ټیسټیز کې په هغې کې څه مسله وي، هغې کې د پراسټیټ مسله هم کیدی شي، د تشو میډیا نالۍ چې کوم ده هغې کې انفیکشن هم کیدی شي او په ټیسټیز کې هم مسله کیدی شي. نو دا پیدایشي وي، هغې لپاره تاسو له پکار دي چې ښه سرجن سره ملاقات وکړئ. په دریم نمبر باندې په نارینه‌و کې بې اولادۍ یو وجه چې کوم ده هغه د انزال نه کیدو ده، یعنې د نفس نه سپرم اړو خارجېږي نه. نو دغه حالت کې هم بیا پریګننسي پاسبل نه وي، د نارینه‌و بانجپن دغې ته وایي. په دغه کې وجوهات چې کوم دي هغه یو خو ډایبیټک پیشنټ چې وي، د چا شوګر وي نو هغې کې دا مسله کېږي، د چا پراسټیټ مسله وي هم کېږي، د چا یو ټي آی وي یعنې یورینري ټریک انفیکشن د میتیازو نالۍ کې څه انفیکشن وي نو دا هم یو وجه کېږي. د انزال نه کېدو یو وجه د دوایانو استعمال هم دی، څه داسې دوایانې چې هغې استعمال تاسو کوئ نو هم به هغې سره هم انزال نه کېږي. په څلورم نمبر باندې یو وجه ویریکوسیل وینز چې کوم دي، یعنې په ټیسټیز کې په انډو کې چې رګونه دی کې پړسوب وشي، سویلینګ پکې وشي نو هغه بیا د بلډ یا سپرم چې کوم دي هغې کې رکاوټ راشي، د هغې هغه سپلای نه کېږي. نو دا هم یو غټه وجه ده، ډېره عام وجه ده. د دې په وجوهاتو کې شامل دي یو خو ډېر زیاته موټاپا چې کوم خلک ډېر زیات غټ وي نارینه، یا سټرس ډپریشن ډېر زیات ښکار وي، ذهني تناو ورته ډېر وي، یا چې کوم دی داسې منشیات استعمالوي، داسې دوایانې یا داسې نشهاور څیزونه استعمالوي، یا هغه خلک چې ډېر زیات ورزش کوي، یعنې کوم باډي بلډینګ چې کوم خلک کوي، ډېر زیات باډي بلډینګ کوي، ایکسرسایز یې کوي حد نه سیوا، یا خلک چې هغوی داسې په ګرم ځای کې ناست وي، یعنې تنور کې ډوډۍ پخولو والا، یا په ګاډي کې د انجن د پاسه ناست وي ډریور، نو دغه خلکو ته دا مسله خامخا کېږي د دې رګونه چې کوم وي پړسوب وشي په انډو کې، هغې د وجې بیا هغوی د بانجپن شکار شي، د بې اولادۍ شکار شي. ملګرو دې پسې دوه ډېرې غټې وجې چې هغه ډېرې زیاتې عامې دي، اکثر په خلکو کې دا وي، یو وي ایزوسپرمیا، یو وي اولیګوسپرمیا. ایزوسپرمیا هغه حالت ته وایي چې په هغې کې سپرم د سره موجود نه وي، نیل وي، په ټیسټ ریپورټ کې هم بالکل زیرو راځي، سپرم د سره وي نه. او اولیګوسپرمیا هغه حالت ته وایي چې په هغې کې سپرم وي خو مات ګوډ وي، کمزوري وي، صحتمند نه وي، یا پکې پس سل راځي انفیکشن وي. نو که چېرې تاسو الله مکه د اولیګوسپرمیا ښکار یې نو د خوشقسمتۍ خبرداره چې اولیګوسپرمیا قابل علاج ده. د دې علاج شته دی، یو میاشت، دوه میاشتې یا درې میاشتې پورې مسلسل علاج وکړی شي نو انشاءالله دا ټیک کېږي او تاسو صاحب اولاد جوړېدی شي. باقي دې نه علاوه چې ایزوسپرمیا ده نو دې لپاره خو بهتر دا ده چې مریض دی یو ښه سرجن سره ملاقات وکړي، هغه نه دې رایې واخلي. که چېرې ممکن وي په سرجري باندې نو بیا خو ډېره بهتره ده چې علاج وکړی شي، خو که نه چېرې ممکن نه وي مایوسه کېدل نه دي پکار، خو بیا هم که تاسو یو ښه سرجن وویلې چې یاره دا په سرجري هم ممکن نه ده نو بیا کوشش کوئ چې مه ډاکټر ته ځئ، مه حکیم ته ځئ او مه بل چا ته ځئ، ځکه چې هغوی به تاسو یو قسم لوټ کوي، پیسې به درنه اخلي، بیا د دې علاج ممکن نه وي. خو اول تاسو خامخا یو ښه ډاکټر سره ملاقات وکړئ، ښه سرجن سره ملاقات وکړئ، هغه ته ځان وښایئ. که هغوی تاسو ته وي چې او ممکن ده په سرجري باندې یا داسې خاص میډیکیشن شته دی چې دا مسله ټیک شي نو بالکل تاسو علاج کولی شئ. دې نه علاوه که چېرې تاسو د سوزاک، آتشک مریضان یئ، یا تاسو د یو ټي آی یعنې یورینري ټریک انفیکشن، میتیازو نالۍ کې انفیکشن وجې پس سیل ډېر راځي، یا آر بي سي بلډ راځي، یا اولیګوسپرمیا یعنې سپرم صحتمند نه وي، کمزوري وي، د دغې بالکل علاج شته دی او ډېر اسان علاج یې کېږي. تاسو سره کوم نږدې ښه ډاکټر وي هغه سره تللی شئ او یا ما سره هم تاسو رابطه کولی شئ. انشاءالله زما کلینیک ته راشئ او ستاسو سره مسله به د الله په فضل باندې حل شي انشاءالله. په نارینه‌و کې چې کوم بې اولادي د بانجپن د هغې تشخیص چې کوم کېږي نو په لومړي نمبر خو فزیکل ایگزامینیشن، یعنې جسماني طور تاسو ډاکټر ګوري چې یاره ښکاره څه وجه شته دی که نه، یو خو دا وجه ده. په دویم نمبر باندې بیا سیمن انالیسس چې کوم ټیسټ دی، د سپرم کاونټ ټیسټ تاسو ته لیکي، لیب ته ځئ، تاسو سپرم سمپل ورکوئ او هغه چیک کېږي، د منۍ تجزیه کېږي چې یاره په هغې کې څه مسله ده، پس سیل پکې راځي، آر بي سي پکې راځي، انفیکشن دی پکې، یا ایزوسپرمیا را سره سپرم پکې شته نه، یا که اولیګوسپرمیا را سپرم شته خو صحتمند نه دي نو بیا د هغې نه پس تاسو ته هغوی مشوره درکوي ډاکټر، هغې نه پس تاسو ته علاج جاري کوي. دې پسې دریم چې کوم تشخیص کېږي، ډایګنوزینګ کېږي، هغه چې کوم دی د هارمونز ټیسټونه دي. د هارمون په ټیسټونو کې ټي ایس ایچ دی، ایل ایچ دی، اف ایس ایچ دی او ټیسټسټیران دی، دا ټول کتلی کېږي.
ګورې ملګرو دې کې داسې څه خبرې دي که نه چې دا څومره بې اولادي وجوهات دي دغه زموږ د خوراک سره هم تړلي دي زموږ د لایف سټایل سره د ژوند انداز سره تړلي دي که هغې کې موږ تبدیلي راولو که موږ نشه نه کوو موږ اکسرسایز کوو موټاپه په ځان نه راولو موږ سټرس ډپریشن نه کوو ذهن صفا ساتو یا داسې کار نه کوو چې هغه ماحول ډېر زیات ګرم وي داسې فیکټري کې کار وي یا په تنور وي هغه کار موږ چینج کړو هغه ماحول نه موږ لږ وځو یا داسې دوایانې موږ استعمالو یا نشاور څیزونه استعمالو هغه موږ پرهیز وکړو او داسې خوراک استعمالو چې په هغې کې زنک سیلینیم او میګنیشیم مقدار سیوا وي پروټین مقدار سیوا وي انشاءالله تاسو به بغیر د دوایي د استعمال الله ټیک کوي او که چېرې ستاسو خوراک داسې وي چې هغه جنک فوډ یعنې غذایت پکې نه وي صفا ستره خوراک نه وي د مرچکو مسالو خوراکونه کوئ تاسو په خوراک کې فش شامل نه وي مټن شامل نه وي چکن شامل نه وي غوښه شامل نه وي یا سیډز شامل نه وي نټس چې کوم دي ډرای فروټ وغیره شامل نه وي او تازه سبزیانې تازه فروټ تاسو نه خورئ نو تاسو به خامخا دا مسلې په مخې ته راځي بهتر دا ده چې د دوایي نه مخکې خپل که ستاسو په ژوند کې دا ما چې کوم وجوهات وي دا موجود وي نو خپل ژوند کې تبدیلي راولئ خپل ژوند خوراک ښه کوئ لایف سټایل ښه کوئ اکسرسایز کوئ ځان خوشحاله ساتئ انشاءالله بغیر دوایي به ستاسو دا مسله ختمه شي امید دی دا ویډیو به ستاسو خوښ شوي که چېرې تاسو ته د ویډیو فایده درکړي زما دا چینل ډاکټر شبیر پښتو په یوټیوب باندې خامخا سبسکرایب کړئ او دا ویډیو خپل ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده ورسي ډیره مننه زما دا دعا د الله پاک دې ټولو بې اولادو له نیکمرغه اولاد نصیب کړي الله دې ټول له صحت ورکړي سره زما امین الله حافظ